من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سیرت د دنیا په هر ژبه سره موجود وو او موجود دی، او هر عالم د دغه مبارک تاریخ څخه تر خپل وسه یو څه لیکلی دي، خو موږ پښتنو په پښتو ژبه سره داسې جامع کتاب نه درلودی چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حوادث او واقعات د تاریخ سره موافق او په پرله پسې ډول لیکل سوي وي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندګلوي او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل زموږ دینی مسئولیت دی، ځکه که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبر نسو متابعت یې څنګه وکړو، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه پیژنو ایمان څنګه پر راوړو. خو د نن ورځې څخه تقریبا 10 کاله د مخه ما د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په نامه سره د ټیپ د فتو په واسطه یو مضمون ثبت او نشر کړي. البته هغه وخت د ځوانۍ آخري وختونه وه، آواز او د خبرو کولو توان او طاقت یوه اندازه د ځوانۍ پر قسم وه، او اوس مې د دوهم وار دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حالات د سپینږیرتیا او ضعف په حالت کې د سرور کائنات ژوند په نامه سره ولیکل. غواړم چې هم یې د ټیپ په پتو کې ثبت کم او هم یې د کتاب په شکل سره ګرانو وطنوالو ته تقدیم کم. خو دا وار نه هغه د ځوانۍ آواز ته او نه د خبرو کولو توان او قدرت، مګر د هغه آواز او طاقت په عوض او بدله کې په دغه اوسني لیکل سوي مضمون کې معلومات زیات سوي او ډیر سوي دي. په اول وار ثبتولو کې ما د خپل ځان و ناقص استعداد ته کتل، نو دا مې نه په خیال او نه تصور کې راګرځېده چې دغه نشر سوې سلسله دي دونه جهاني شهرت پیدا کړي او د خلقو به په دغه اندازه سره خوښه سي. حقیقتا زه نه پوهېدم چې دغه بیان زما د ناقص استعداد سره تعلق نه لري، بلکې دغه بیان د یوه کامل انسان د ژوندانه بیان دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند بیان دی، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټولو مسلمانانو ته محترم او مکرم، مرغوب او محبوب دی، نو خود د هغه محبوب سیرت هم محبوب وګرځېدی او د ګرانو مسلمان ورونو د طرفه تود هرکلی وسو. د اوریدونکو په زړو کې یې ځای ونیوي او باید وینیسي، ځکه الله جل جلاله خپل رسول ته ډیره عظیمه درجه او لوړ مقام ورکړی دی، او د ده صلی الله علیه و آله وسلم محبت یې د مسلمانانو په زړو کې ښخ کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت یې د الله جل جلاله سره محبت بللی دی. الله عز وجل د سورت آل عمران په 31 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه که چیرې تاسې د الله عز وجل سره محبت لرئ او محبت کوئ نو زما متابعت وکئ چې الله جل جلاله به ستاسې سره محبت وکړي، تاسې به خوښ ولرئ او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخښي. چې هم دغه الهي تنبیه او خبرتیا یو د هغو سببو څخه وګرځېده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محبت ته په خپلو زړو کې په شوق سره ډیر پراخه ځای ورکړی دی، او مسلمانان په داسې لارو چارو پسې ګرځي چې د دوی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې محبت زیاتوي. د اسلام د شروع څخه تر اوسه پورې
علماء کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او ښو خویو په بیانولو کې په مسابقه کې دي، خو د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره چې د هغه مکرم او مشرف ذات اخلاق او اوصاف لکه څرنګه چې ښایي هغسې بیان کړي. هغه ذات چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه چې ته یې پر ډېرو لویو او عظیمو خویو، ستا افعال او اقوال، ستا اخلاق او معاملې ټوله عظیم او کریم دي. د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او عادات څنګه وه؟ دی رضی الله عنها وویل کان خلقه القرآن، یعنی د ده علیه الصلاة وسلام خویونه او اخلاق ټول د قرآن سره موافق او مطابق وه. سبحان الله. هر هغه څوک چې دغسې وي هغه تر ټولو خلقو او مخلوقاتو فاضل او کامل دی او د دې حقداره دی چې ټول مخلوقات محبت ورسره ولري، مګر زه او زما ناقص علم، زما ناقص فهم، زما ناقصه ژبه د دې څخه ډېر عاجزه دي چې د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او اخلاق، افعال او اقوال دي داسې بیان کې لکه څرنګه چې ښایي. خو فقط زه د ځان دپاره دا سعادت او کامیابي بولم چې د دغه مبارک نور څخه دونه روښنایي حاصله کم چې د جهل په تاریکو کندو کې هلاک نسم. غواړم چې په ژوند کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د امته څخه یم او په داسې حال کې مړ سم چې بیا هم د ده علیه الصلاة وسلام د امته څخه یم او الله عز وجل د ده صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت ګناهونه را معاف کړي. نو ځکه بیا مې د دوهم وار دپاره د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په لیکلو شروع وکړه چې په دې وار کې مې ځینې تبصرې او نور ګټور معلومات هم پر زیات کړه او هم مې د اولې لیکنې ځینې روایتونه په قوي روایتو بدل کړه. په اول وار لیکنه کې زما اعتماد پر یوه منبع و، هو د موضوع د صحت او موجودیت دپاره مې د سیرت او تفسیر مختلف کتابونه ورسره کتل، خو د موضوع پر جزئیاتو مې ډېر تاکید نه کاوه. مګر څرنګه چې دا وار د ځینو مسلمانو وروڼو په خواهش او غوښتنه سره غواړم چې دغه بحث او مضمون وخپلو پښتو ژبو مسلمانو وروڼو ته د کتاب پر قسم هم تقدیم کم، ځکه د ټیف فتې ډېر ژر استهلاکیږي، شکیږي او رکیږي. مګر کتاب که څه هم ویل یا مطالعه کول یې د وخت د نیستوالي یا د نورو عذرو په سبب د فتو تر اوریدلو سخت او مشکل دي، خو د کتاب عمر زیات دی. نو په دغه امید غواړم چې د دغه لیکنې په سبب د دغه علمي خرمن د وږو ټولونکو څخه سم، او دا هم د یادونې وړ ده چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په دا وار لیکنه کې مې تر هغه اول وار چې د فتو په واسطه نشر سوی و ډېر زیاتوب کړی دی، چې د مختلفو کتابو څخه مې ډېر علمي مضامین را نقل کړي دي او په د مخني نشر سوي سیرت کې چې کم مضامین په اختصار سره لیکل سوي وه دا وار په صحیح شکل او تفصیل سره لیکل سوي دي او په کومو ځایو کې چې سهوه پیښه سوې وه هغه هم د بشري توان او قدرت پر اندازه اصلاح سوې ده. ورونو د سهوې معنا دا نه ده چې هغه معلومات بالکل غلط وه، یا هغه هم یو روایت و د اعتماد وړ او لایق دی، مګر څرنګه چې دا وار د دې بحث څخه د کتاب جوړولو اراده لرم نو مې ځان ډېر ستړی کوي، د جملو ترکیب مې تر خپله وسه اصلاح کوي، د واقعاتو تاریخ مې تر یوې اندازې روښانه کوي، ضعیفه روایتونه مې په قوي روایتو بدل کړه، د مکرمو آیاتو ترجمې بیان سوې. هیله ده چې د ویونکو او اوریدونکو د خوښۍ سبب وګرځي. وما توفیقي الا بالله وهو السمیع العلیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موفق المؤمنين وناصر الموحدين ومرسل خير خلقه إلى العالمين، اصطفاه من خلقه ورزقه خير خصال، وأتم الصفات من الحكمة والشجاعة والمروءة، وجامع الصفات القيادة في أمور الدين والدنيا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين، النبي الكريم الهادي الأمين الصادق المربي القائد، فأفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ورونو دغه سلسله چې د سرور کائنات ژوند په نامه سره یادیږي، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت یعنی ژوند او اخلاقو، اقوالو او اعمالو په باره کې بیان کوي. دا سلسله د سید البشر خاتم الرسل صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم او مبارک ژوند تاریخ بیانوي. د دې بیان څخه یوازې دا نه دی مقصد چې مسلمانان د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حیات خبر سي، بلکې په دې خبرتیا کې نورې ډېرې مهمې فایدې هم شته چې په ښکاره سره و چاته نه معلومیږي. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه یوازې دا غرض او مقصد نه دی چې د تاریخ په قصو خبر سو، یا دا چې عجیبې او غریبې قصې یا نادره معلومات بیان سي. نو ځکه موږ مسلمانانو ته دا نه ښایي چې د سیرت اوریدل او زده کول د تاریخ پر قسم واورو یا ځان په خبر کو، او سیرت ته هم په داسې سترګه وکتل سي لکه د یوه خلیفه ژوند یا د یوه پاچا تاریخ یا د تیرې سوې زمانې معلومات، بلکې د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه مقصد او غرض دا دی چې یو مسلمان د اسلام د حقیقت تصور وکړي، هغه اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه مبادئ او احکام، قواعد او اساس راوتلي او استنباط سوي دي. زه به دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د پوهېدلو او زده کولو یو څه فایدې په اختصار سره درته بیان کړم. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو خبر سي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده، دا به یقین سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې عبقري یا نابغه نه و چې د ده علیه الصلاة وسلام نبوغ دی په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه، بلکې تر نبوغ او عبقریت د مخه د الله جل جلاله رسول دی چې الله عز وجل یې په وحی سره تائید او تاکید کاوه او الهي توفیق ورسره ملګری و. نو موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله په صفت پیژنو. دوهم، د سیرت د پوهېدلو دوهمه فایده دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو دپاره بلکې د شرافت د ژوند دپاره یو اعلی مثال وویني چې هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند چې د هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د خپل ځان دپاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پورې لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نسته که یو انسان هر څونه په یوه مثل اعلی پسې وګرځي
په یوه داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځې چې د ژوند په ټولو چارو کې دې کامل او مثل اعلی وي. بې له شکه دغه پوروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ژوند کې پیدا کولی سي، ځکه الله جل جلاله د ټوله بشریت دپاره قدوه او لارښوونکی بللی دی. الله عز وجل فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سیرت د خبرېدلو او زده کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهمو او مقاصدو پوهېدلی سي، ځکه د قرآن مجید د ډیرو آیاتو ترجمه په هغه واقعاتو او حادثاتو سره معلومیږي کم چې دغه آیاتونه د هغه واقعو او حادثو په وخت او باره کې نازل سوي دي. نو تر څو چې وچاته د هغه واقعاتو حالات معلوم نه وي، د قرآن مجید په معنا او مقصد نسی پوهېدلی، ځکه د قرآن کریم ډیر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان دپاره چې په هغه وخت پورې تعلق لري نازل سوي دي. نو ځکه ترجمه یې تر هغو نسی معلومېدلی چې وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نسی، او د آیاتو د نزول سببونه تر هغو نسی معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم ژوند او سیرت را معلوم نسی. څلرم، د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامي صحیح ثقافت او معرفت ډېره حصه یو ځای کولی سي. په دې کې هیڅ شک نسته چې د اسلام د مبادیو د پوهېدلو دپاره که دین دی که عقیده که احکام دی که اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند یو روښانه مجسد تصویر دی. پنځم، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په سیرت پوهېدل د یوه اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیې په باره کې یوه ژوندۍ نمونه او لارښوونه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو فاضل معلم، صادق ناصح او مهربانه مربي و. د دعوت په مختلفو مرحلو کې یې د تعلیم او تربیې وړ او مناسبه طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یوه فعال عضو وي، د پوره کامیابۍ دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و متابعت ته اړ او محتاج دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند موږ ته د یوه مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښیي چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادقه و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند د یوه واعظ په صفت یو بې مثاله نمونه دی چې خلق یې د الله جل جلاله ولارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفاوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند د یوه دولت د رئیس او حاکم دپاره ښه لارښوونکی دی چې په څونه هوښیاري او حکمت سره کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند د یوه مثالي او حق پرسته میړه دپاره لارښوونکی دی چې د خپلې ښځې سره باید څنګه ژوند او ګزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند د یوه پلار دپاره په عاطفه او مهرباني کې لارښوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوقو او واجباتو کې دقیق عدل کاوه. د هر چا حق یې د هغه د حاله سره سم او پوره ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند د یوه حربي قومندان او صادق امیر دپاره لارښوونکی دی.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه جامع مسلمان دپاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی چې څونه د خپل رب عبادت وکړي او په عین وخت کې د خپلې کورنۍ او ملګرو سره لطف او د ښه طبیعت خاوند وي. داسې نور ډېر مثالونه شته. که غواړې چې بختور او کامیابه ژوند ولرې نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند ځان خبر که. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بې له دغه انساني اخلاقو ښکاره کول چې دغه ټوله په هغه بېمثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای سوي وه او موږ یې خامخا و متابعت ته ضرورت لرو. که غواړې چې کامیابه او بختور ژوند ولرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت کوه. اوس نو کېدلی سي چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت څخه را شروع کو، مګر ما دا بهتره ولیده چې تر دغه پاک میلاد د مخه څخه را شروع سي د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې دغه لارښوونکي نور د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې د دغه لارښوونکي نور تر راتګ د مخه د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه ډول و او بیا د وحیو په راتګ سره څنګه سو. هغه تغییر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیرة العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی لوی او مهم تغییر دی. خو انسان ته دا فرق تر هغو نسي معلومېدلی تر څو د دغه پاک سیرت معلومات ورته ونسي. او شروع هم ډیره سخته ده. نه پوهېږم چې د کم ځای څخه یې را شروع کم، ځکه د مخه تر اسلام د عربو تاریخ ډیر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما بهتره ولیده چې د هغه ځای څخه شروع په وکم کم چې الله عز وجل خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کوي چې خپله ښځه هاجر رضی الله عنها او د دې هغه کوچنی د تزوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې یې پرېږده چې دغه مکه بې له اوبو او بې له زراعته یوه خالي ډبرینه شیله ده او هغه وخت کعبه شریفه هم نه وه جوړه سوې، ځکه کعبه شریفه بیا په وروسته کې ابراهیم علیه السلام جوړه کړه. نو دغه شیله چې نوم یې مکه یا بکه دی یوه خالي شیله وه چې نه هلته انسانان وه او نه د انسانانو د ژوند کولو شرایط موجود وه. هلته نه اوبه وې نه زراعت نه کلی و نه کور، فقط غرونه او ډبرې دي. نو د الله جل جلاله په امر ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې او کوچني زوی سره د فلسطین څخه و مکې مکرمې ته راغلی او هلته د بیت الله الحرام د مځکې سره خپله زوجه هاجر او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام پر وچ دشت پرېښول او دی رهي سو. هاجر رضی الله عنها په تعجب کې سوه چې موږ څنګه دلته پرېږدې؟ دلته خو نه اوبه سته نه خوراک، نه انسانان سته نه زراعت، نه کلی سته نه کور، او زما سره دغه کوچنی د دې هلک را سره دی. نو یې پسې ورغږ کړه موږ څنګه دلته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام هیڅ غږ ونه کوي. دې بیا پوښتنه ځینې وکړه او ده علیه السلام غږ نه کاوه. خو په آخر کې دې پوښتنه ځینې وکړه آیا الله جل جلاله امر کړی یې چې موږ دلته پرېږده؟ ابراهیم علیه السلام ویل هو. دلته نو هاجر علیه السلام د هغه واقعي مسلمانې پر قسم چې اعتماد او توکل یې یوازې پر الله جل جلاله وي په پوره یقین سره وویل الله مو نه ضایع کوي، څرنګه چې دا د الله جل جلاله امر دی او الله عز وجل پر خپلو بندگانو رؤوف او رحیم دی. نو بې له شکایته او تشویشه کښېنستل او ابراهیم علیه السلام رهي سو. تاسې ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده. کم وخت چې د هاجر علیه السلام سره هغه د دې موجودې اوبه کمې چې ابراهیم علیه السلام ورپرې ایښې وې خلاصې سوې، نو دا د اوبو د پیدا کولو دپاره ولاړه سوه چې یا به دلته اوبه پیدا کم
او یا به یو څوک ووینم او خپل زوی یې د دغه اوسني زمزم د څا د منطقې سره پرېښاوه چې البته هغه وخت نه څا و نه اوبه، خو دا د صفا و غونډۍ ته وختل او بیا د مروه غونډۍ ته ولاړه. دغه د اوبو په طلب کې یې 7 واره د صفا او مروه په مابین کې تګ او راتګ وکړي. ورونو، دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو دپاره دیني شعار وګرځېدی او دا د دغه مؤمنې ښځې یاد دی. اسلام و مؤمنې ښځې ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هېرېږي. بیبي هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پښو سره د الله عز وجل په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا دی په خپل وزر ووهل. مځکه وچاوده او اوبه ځینې راووتې. دا هغه د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده او دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې. خو دا واقعه هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډیر لوی بند چې سد معارب ورته ویل کېده نړېدلی و. او تاسو ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسیږي کم چې هلته اوبه وي. او دغه سد معارب یا د اوبو بند په یمن کې ډیر لوی او عظیم بند و او د دغه بند پر شاوخوا ډیر انسانان اوسېدل او دغه انسانان هم ټول عرب وه، ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې او یوازې یمن دی. بې له هغه کوچي عربو څخه چې یوې خوا او بلې خوا ته بتله، نور ټول عرب یوازې په یمن کې وه، بل ځای نه اوسېده. نو ځکه د اصلي عربو اصلي وطن یوازې یمن دی او بیا د هغه ځای څخه د دغه بند د نړېدو په سبب چې اوبه نیستې سوې د عربو یوې خوا او بلې خوا ته کوچ کړی دی. کم وخت چې سد معارب ونړېدی، عرب د رزق د طلب دپاره وپاشل سوه او هرې قبیلې د ځان د اوسېدلو دپاره یو منطقه اختیار کړه. د مثال پر ډول د ثقیف قبیله و طایف ته ولاړه او طایف یې د ځان وطن وګرځاوه. غساسینه د شام و شاوخوا ته ولاړه او د مناظره قبیله د عراق و شاوخوا ته ورسېده. دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د طلب په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن دی یوې خوا او بلې خوا ته وویشل سوه. اوس چې جبریل علیه السلام مځکه په وزر ووهل او د زمزم اوبه پیدا سوې، بیبي هاجر علیه السلام دالته اوسیږي. عادت داسې دی چیرې چې اوبه وي هلته مرغان هم وي. د دغه اوبو په سبب مرغان پیدا کیږي او سره راټولیږي. نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې مرغان هم په هوا ګرځېدل. په دغه وخت کې د عربو یوه قبیله چې د جرهم قبیله نومېده د یمن څخه کوچ کړی دی او رهي دی چې چیرې به اوبه پیدا کړي او هلته واوسیږي. دغه قبیله نږدې و دغه شیلې ته چې مکه نومېده تېرېده. ویلې ده چې په هوا مرغان ګرځي. ویل دا مرغان دلته د کومې خوا راغلي دي؟ دلته خو هیڅ وخت اوبه نه وې. نو یې نفر ولېږل چې ولاړ سئ شاوخوا وګورئ شاید دلته اوبه پیدا سوي وي. نفر چې ولاړه اوبه یې ولیدې او د قبیلې و مشرانو ته خبر راوړي چې هو دلته اوبه سته. د قبیلې مشران اوبو ته ورغله او هلته د اوبو سره هاجر او اسماعیل علیهم السلام ولیدل چې فقط یوه ښځه او یو کوچنی هلک دی، نور هیڅوک نسته. څرنګه چې دا خلق د همت او مړانې خاوندان و، نو یې د زمزم اوبه د هغې څخه په زور قبضه نه کړې، بلکې اجازه یې ځینې وغوښتل چې موږ به دلته واوسېږو، اوبه خو ستا دي او موږ به تا ته د دغه اوبو په مقابل کې اجوره درکوو. د دې هم خوښه سوه او دوی ته یې د اوسېدلو اجازه ورکړه. د الله عز وجل قدرت ته وګوره، اوبه یې ورته پیدا کړې او د نور رزق سبب هم پیدا سو، ځکه نور د معیشت شیان یې هغو پر ذمه واخیسته.
اوس نو دغه د عربو قبیله چې جرهم نومېده په مکه مکرمه کې سکونت شروع کړي او دا ځای د ځان دپاره وطن وګرځاوه او د زمزم د اوبو دپاره یو حوض. تر دغه کعبه شریفه نه ده جوړه سوې او اسماعیل علیه السلام چې عرب نه دی او عربي ژبه هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکې مکرمې ته راوستلي وه، نو عربي ژبه دغه د جرهم د قبیلې څخه زده کړه. او کم وخت چې اسماعیل علیه السلام لوی سو، ښځه هم د دغه قبیلې څخه وغوښته، نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عرب مستعرب ویل کیږي چې اصل عرب نه وه او بیا عرب سوه. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی. او بیا نو ابراهیم علیه السلام کله ناکله څه موده ترمنځ دلته راتلی د خپل زوی او ښځې بی هاجر علیه السلام ولاړې، تر څو چې اسماعیل علیه السلام 14 کلو ته ورسېدی، نو د الله عز وجل د طرفه و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړه کړي، او دوی هم کعبه شریفه جوړه کړه. خو کم وخت چې الله عز وجل و ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر کاوه، ورته وویل سوه چې د آدم علیه السلام پر بنا یې جوړه کړه. الله عز وجل د سورت آل عمران په 96 نمبر آیات کې فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، یعنی خامخا هغه اول کور د الله جل جلاله چې د خلقو د پاره ایښول سوی دی هغه کور دی چې په بکه کې واقع دی. ورونو اصلا کعبه شریفه د آدم یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه سوې ده او بیا د نوح علیه السلام په توپان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلقو د عبادت دپاره د الله عز وجل کور کیږي. او کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام په اساس یا تاداو کندی واقعا یې په مځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړي او پر هغه اساس یې جوړه کړه. دا د کعبې شریفې د جوړولو ابتدا او شروع سوه. خو د جوړولو په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه یو دیوال و آخر ته ورساوه او اوس دغه بل دیوال جوړوي، دلته خو کونج پیدا کیږي چې د دغه کونج څخه د بنا او جوړولو اصل او اساس نقشه او رجه اخیستل کیږي او نور بنا د دغه کونج څخه سمه او صحیح جوړېدلی سي. نیم علی غوښته په دغه کونج یوه لو قوي او مناسبه ډبره کښېږدي، نو یې اسماعیل علیه السلام ولیږي چې ولاړ سه شاوخوا وګوره چې د دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړې. اسماعیل علیه السلام لاړی او وګرځېدی، څو د دغه ځای دپاره یې وړ او مناسبه ډبره نه کړه پیدا. بیرته راغلی، ویلې ده چې د پلار سره یوه ډیره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښته پرته ده. اسماعیل علیه السلام ویل دا ډبره دې د کمه کړه؟ ابراهیم علیه السلام ویل دا د الله عز وجل د طرفه راغله. ورونو دغه ډبره هغه اجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی او د جنت ډبره ده چې د کعبې شریفې په بنا کې کعبه دغه ډبرې څخه ناس وه او ابراهیم علیه السلام چې به یو څه دیوال جوړ کړي نو به شاته ولاړ او د یو څه لرې فاصلې څخه به ورته کتل چې آیا دیوال سم دی، کوږ خو نه دی، او دلته به ښه وخت ولاړ و، فکر به واهه. نو ځکه دغه ځای ته مقام ابراهیم ویل کیږي. الله عز وجل د سورة البقره په 125 نمبر آیات کې فرمایي واتخذ مع ابراهیم مصلی، یعنی ای مؤمنانو د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای د لمانځه، طواف او دعا ځای وګرځوئ چې دا ځای د کعبې شریفې د صحیح جوړولو دپاره د ابراهیم علیه السلام د فکر ځای دی. نو ځکه دغه مقام د کعبې شریفې څخه یو څه لرې واقع دی، ځکه د لرې څخه د دیوال برابري او کوږوالی معلومیږي.
همدارنګه مقام ابراهیم و هغه ډبرې ته ویل کیږي چې د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام پر درېدی او په دغه ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نقشې او علامې هم سته او دغه ډبره هم د جنت څخه راوړل سوې ده. اوس چې کعبه شریفه جوړه سوه د ډبرو یوه خونه ده، نو خلق د عبادت دپاره ولې او څنګه ورته راسي؟ دلته بیا و ابراهیم علیه السلام ته الهي امر وسو چې خلق و بیت الله الحرام ته په حج کولو خبر که. الله عز وجل د سورة الحج په 28 نمبر آیات کې فرمایي وَأَذِنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یعنی په خلقو کې د حج د ادا کولو دپاره غږ وکړه چې تا ته به د هره ځایه څخه حاجان راسي. ابراهیم علیه السلام وویل الهي زه څنګه کولی سم چې ټول خلق خبر کم؟ زما آواز به و ټولو خلقو ته څنګه ورسیږي؟ د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه یا ابراهیم پر تا ناره ده او پر ما یوه خلقو ته رسول دی، ته فقط غږ وکړه. دا چې و خلقو ته څنګه رسیږي دا زما ته فقط از کوره مامور یې. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات وغره ته ولاړی او لوړ وغره ته وختي. په حج کولو سره یې نارې کړه چې ای خلقو د بیت الله شریف حج پر تاسې فرض دی. نو د دې سببه عرفات د حج په شعائرو کې راغلی دی او د حج مهم رکن دی، ځکه عرفات د خلقو د حج کولو دپاره د اعلان او خبرتیا ځای دی. اوس نو د الله جل جلاله د امر سره مطابق ابراهیم علیه السلام په حج کولو سره اعلان وکړي او الله عز وجل دا د آواز تر مشرق او مغرب ورساوه. دا د الله عز وجل د طرفه څخه معجزه وه چې ټولو خلقو د آواز واورېدی. همدارنګه الله جل جلاله د ټولو انسانانو په زړو کې د کعبې شریفې حب او محبت، تعظیم او تکریم ورواچاوه. ورونو د الله عز وجل کارونه داسې وي او داسې دي چې زموږ تر عقل لوړ وي. او بیا نو خلق د حج کولو دپاره د دنیا د اطرافو څخه خاصتا د جزیرة العرب څخه په ډلو ډلو همیشه ورته راتله حج او د الله عز وجل عبادت بې کاوه. هر کال حج کېدی، د کعبې شریفې تعظیم او احترام کېدی. دا د الله جل جلاله قدرت او معجزه ده، که نه د هیڅ انسان په وسه نه ده پوره چې د ډبرو و خونې ته دې دونه عزت او اعتبار ورکړي. اوس نو کعبه شریفه معززه سوه او د ابراهیم علیه السلام دین نشر سو. توحید او د یوه الله عز وجل عبادت په خلقو کې شروع سو. ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین وه او د ټولو عقیده د وحدانیت وه. یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت کېدی. هیڅ کافر او مشرک نه موجود. خو عمر دی تیریږي، څه وخت او زمانه پر دغه حال تیره سوه تر څو چې د خزاعه په قبیله کې د عمرو بن لحی په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو خزاعه د عربو یوه بله قبیله ده او دغه عمرو د دغه قبیلې رئیس او سردار و. دغه عمرو بن لحی د جرهم د قبیلې سره چې پر مکه مکرمه آمران و جنګونه شروع کړل. غواړي چې د کعبې شریفې تولا او د مکې مکرمې آمریت ځینې واخلي او د دغه دوو قبیلو په مابین کې ډېر لوی جنګ پیښ سو. خو په آخر کې د جرهم قبیلې ماته وخوړه او د مکې مکرمې تولا او آمریت د خزاعه د قبیلې لاسته ورغله. د دغه جنګو او ماتې په نتیجه کې د جرهم د قبیلې ډېر نفر د مکې مکرمې څخه ووتل او ځینې یې دالته پاته سو. په مکه مکرمه کې استوګنه کول، مګر کارونه او آمریت ټول د خزاعه د قبیلې په لاس کې وه. خو کم وخت چې د جنگ په جریان کې د جرهم قبیله په خپله ماته پوه سوه نو یې غوښته چې د خزاعه قبیلې ته په مکه مکرمه کې مشکلات او تکالیف جوړ کړي او د دوی ژوند ورسخت کړي او دا تکلیف د اوبو په سبب ورته پیدا کړي. ورونو هو
د مکې مکرمې د ښار عزت او عظمت، لویي او حرمت په کعبه شریفه سره دی، خو د خلقو ژوند یې د زمزم په اوبو سره و. که اوبه مې وي بیا هلته ژوند تریخ وي. نو د جرهم قبیلې د دغه مقصد دپاره د جنگ په وخت کې د زمزم څا پټ کړي. هغه په کعبه شریفه کې پرتې خزانې یې سره د هغه 2 دانو اوسیو چې د سرو زرو څخه جوړې سوي وې او په کعبه شریفه کې پرتې وې، ټول ودغه څا ته ور واچول او د څا یې نښه او علامه نه پرېښول. کم وخت چې د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې تصرف او امریت په لاس واخیستی، د زمزم د اوبو یې هیڅ اثر نه کوي پیدا. نو مجبوره سوه اوبه به د مکې مکرمې د باندې څخه راوړلې. د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې امریت لاسته راوړی، خو زمزم نه سو ورپاته، ځکه هغه پټ او ښخ کړه سو. تر هغه وخته ورک او پټ و چې دوهم وار بیا زموږ د پاک پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نیکه عبدالمطلب وکیندی. ورونو، دا د زمزم د څا د پټېدو قصه وه چې پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې د تسلط په سبب د جرهم د طرفه پټ سو، او پر مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې تسلط تر 300 یا په بل روایت تر 500 کلو پورې دوام کړی. خو په شروع کې د خزاعه د قبیلې مشر او رئیس چې عمرو بن لحی نومېدی د مکې مکرمې حاکم مطلق وګرځېدی او د ده د امر څخه هیڅ سرکشي او نافرمانی نه کول. دغه عمر ډېر مالدار او سخي سړی و. د حاجانو خواړه یوازې د خپله ماله ورکول او د حاجانو دپاره اوبه هم یوازې د په خپل مصرف برابرولې. او دا هم تاسې ته معلومه ده چې د زمزم د پټېدو په سبب اوبه د مکې مکرمې د باندې او د لیرو ځایو څخه راوړل کېدې. خو دا کارونه د پر خپله غاړه اخیستې وه او دغه عمرو بن لحی دونه معتبره و چې هر امر یې د خزاعه پر قبیلې او د مکې مکرمې پر اوسېدونکو او د مکې مکرمې حاجانو داسې قبلاوه لکه دینی او شرعي اوامر. هیچا د ده د امر نافرمانی نه کول. یو وخت د وختو دغه عمرو بن لحی شام ته په سفر ولاړ او هلته د شام په حدودو کې یوه قبیله وه چې د عمالیق قبیله نومېده، او دا قبیله بتپرسته وه، د بوتانو عبادت یې کاوه. خو تر دغه وخته عربو نه بوتان پیژندل او نه د بوتانو عبادت کاوه، بلکې ټول موحدین او د حضرت ابراهیم علیه السلام پر دین وه. نو دغه عمرو بن لحی د عمالیق د قبیلې څخه پوښتنه وکړه چې دا څه شي دی؟ هغو ورته وویل چې دا الهه او خدایان دي. کم وخت چې پر موږ لوږه او کاختي راسي ډوډۍ راکوي، او کم وخت چې یو قوم پر موږ حمله وکړي او جنگ را سره کوي دوی زموږ کومک کوي، بارانونه را باندې اوروي او بالاخره الله ته مو نږدې کوي. عمرو بن لحی ډېر په تعجب کې سو او دا خبرې یې پر دماغ برابرې ولګېدې. نو ویل ما ته هم یو بت راکوي، ښایي چې زموږ کومک هم وکړي، ځکه موږ په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت لرو. دوی ویل ښه دی. نو یوه ده ته یو بت ورکوي چې هبل نومېدی. دا هغه اول بت دی چې و جزیرة العرب ته داخل سو. عمرو بن لحی دغه بت و مکې مکرمې ته راوړي او په کعبه شریفه کې یې کښېښاوه. خلق یې د دغه بت په عبادت امر کړ، خلقو یې هم دا امر ومانه. اوس نو عمرو بن لحی نوي اوامر صادروي چې هغه اوامر یې د توحید او د ابراهیم علیه السلام د دین څخه مخالف وه، او بیا یې نور بوتان چې الهه او خدایان یې بلل و جزیرة العرب ته راوړه، او هره قبیله یې امر کړه چې د ځان دپاره به یو بت اختیاروي او په کعبه شریفه کې به د هغه بت عبادت کوي. بیا یې بل امر صادر کړي، ویل تاسې خو په خپلو کورو او کلو کې هم عبادت کوئ، خدا نه ده جایزه چې د بل شي عبادت وکړي بېله د مکې مکرمې د بوتانو څخه د یوه بت. نو پر هر چا دا لازمه ده چې د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخلي
او هلته په خپل کور او کلي کې د هغې ډبرې عبادت وکړي. عربو هم دا امر ومانه او هر یوه د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او هلته په خپل کور کې به و هغې ډبرې ته عبادت کاوه، حتی د هغې ډبرې عبادت به کاوه، چې دا نو په عربو کې د توحید پر ځای د بوتانو د عبادت شروع او ابتدا. د عمرو بن لحی په امر سره بتپرستي شروع سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه عمرو بن لحی په باره کې فرمایي: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. يعني عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي مې ولیدی چې خپلې کلمې په اور کې کشوي. دا ولې؟ ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته یې تغییر ورکوي. تر دغه دمخه ټول عرب پر توحید او لطفا فتا واړوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې عمرو بن عامر بن لحی الخزاعي مې ولیدی چې خپل کلمې په اور کې کشوي. دا ولې؟ ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغییر ورکوي. تر دغه دمخه ټول عرب پر توحید او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اول سړی چې د دوی دین یې په شرک او بدپرستۍ ورواړاوه دغه عمرو بن لحی خبیث و، او بیا یې د حج او عمرې و تلبیې ته تغییر ورکړي. د مخه عربو تلبیه داسې ویل: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. چې دا د اسلام او تلحید او توحید تلبیه ده. خو عمرو بن لحی خبیث په آخر کې دغه د شرک جمله پر زیاته کړه چې لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک. دا شرک جمله ده. خو دغه د شرک جمله د توحید پر تلبیه زیاته او بیا یې د حیواناتو په باره کې پر عربو نور نوي امرونه جاری کړه. هغه دا چې ځینو حیواناتو ته باید د احترام پس وکتل سي او مقدس وبلل سي، د هغو څخه باید کار وانخیستل سي، او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي، او د ځینو غوښې نر انسان خوړلی سي خو ښځو ته حرامې دي، او د ځینو غوښې یا شیدې بله میلمه بل چاته حرامې دي. چې د هغو د جملې څخه یوه بحره ویل کېده، یعنی دا حیوان ته، یو بل حیوان ته بیا حامی ویل کېده، بل ته سائبه ویل کېده، او بل ته وسیله ویل کېده، او داسې نور نومونه یې پر کښېښول. مثلا سائبه هغه اوښه وه چې 10 لوڼې یا جونګیانې یې پرله پسې زیږولي وای او په مابین کې یې نر جونګی نه وای. نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېده نه بار پر وړي، نه د هغه وړي شول کېدې، او نه دغه اوښ شیدې چاچلې بې له میلمه څخه. او که بې تر 10مې جونګۍ وروسته بله 11مه جونګۍ وزېږول و هغې ته بیا بحیره ویل کېده. د هغې غوږ به ورچاک کړي او د خپلې مور سره بې ایله کړه. پر هغې هم نه څوک سپرېده، نه د وړیو څخه کار اخیستی، او نه چا شیدې څښلې بې له میلمه څخه. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده، او د سائبې لور وه، او وسیله هغه میږ وه چې 5 واره به پرله پسې غبرګه لنګه سوه، او د هر وار 2 بچان به ښځې وری وې. په 15 واره کې به نر وری نه و زېږولی. نو دوی به ویل چې دا ورسېده.
نو که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزېږاوه د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا و، خو ښځو ته نه و روا. او که به بیا مردار سو، یعنی په خپله به مړ سو، نو ښځو ته هم خوړل روا وه. او حامي هغه ځوان نر اوښ و چې د ده د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جویانې وزېږېدلې، نو د ده شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه، چې د حامي هم دغه ترجمه ده. او نه د وړیو څخه کار اخیستل کېدی، فقط په اوښانو کې به د ختلو دپاره ایله و. نو الله عز وجل د مشرکانو د دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني الله عز وجل یو د بحیرې، د سائبې، د وسیلې او د حام څخه نه دي روا کړي، مګر هغه کسان چې کافران سوي دي پر الله جل جلاله افترا کوي، د ځانه باطلې خبرې پورې تړي او ډېر د دوی په حق او باطل نه پوهیږي. نو عمرو بن لحی داسې نور ډېر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول او په دوی کې رواج کړه. حتی نور بوتان یې هم و کعبې شریفې ته د الهو په نامه سره راوړه، او نور لوی لوی بوتان چې کعبې شریفې ته راوړه سوه په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیلې دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هزیل د قبیلې دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طی د قبیلې او اهل جرش دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. څلرم یعوق چې د همدان د قبیلې دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. الله عز وجل د سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي او هر بت یې د یوه خاص مقصد دپاره خاص کړي وو، خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ سوه. او په هندوستان کې هم دغه رنګه بوتان د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نورو نومو سره مشهوره دي. او د دغو بوتانو په یوه قبیله پورې خاصوالی د عمرو بن لحی په امر سره وسوه. مګر هبل هغه بت چې اول راوړه سوی و هغه د قریشو دپاره و، او هغه عجیبترین د دغه الهه یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي، چې د دغه دوو بوتانو قصه پخوا پیښه سوې وه. هغه دا چې اساف د یوه سړي نوم و او نائله د یوې پیغلې نوم و چې دواړه د یمن وه. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائلې و پلار ته مرکه وکړه، خو د نائلې پلار نه کړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده د راتلونکي حج په موسم کې سره وکړه چې حج ته به ځو او هلته به سره وینو. د وعدې سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سوه او په یوه فارغه وخت کې یې د کعبې شریفې په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا د لویو ګناهو څخه ده، بیا نو کعبې شریفې ته نږدې. نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول. نو د ډبرو انسانان پاته سوه چې ودې ته هم بت ویل کیږي. د هغه وخت د مکې مکرمې حاکمانو دغه دوه بوتان د خلقو د عبرت دپاره پر صفا او مروه کښېښول. اساف یې پر صفا او نایله یې پر مروه کښېښول. او قصه یې هر چا ته معلومه وه، عبرت به په اخیستی چې دغه دوه نفرو و کعبې شریفې ته نږدې فحشا کړې ده او ډبره سوه. خو پر دې قصه ډېر وخت تېر سوی و، هر څوک د دغه دوو ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. خو د عمرو بن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه و کعبې شریفې ته نږدې یوړه سوه او خلق د هغو په عبادت امر کړه سوه.
چې دا دوهم د عمرو بن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ورداخل سوه. العیاذ بالله. ورونو دا د عربو پخوانی ژوند و او دا د دغه مشرکانو خدایان وه. د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینې وخت به بې له سببه وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا امیر المؤمنین، وینو دي چې ځینې وخت بې سببه خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل د جاهلیت په وختو کې عادت دا و، کم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هیره سوه، نه مې راسره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه، اوس نو څنګه عبادت وکم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خرما راسره وه، نو مې د دغه خرما څخه یو بت جوړ کړي او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کم وخت چې هغه نوره خرما راسره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راته پاته، وږی سوم، نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ سوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخواني جاهلیت او ناپوهۍ خندا راسي چې دا څنګه الهه او دا څنګه دین و. ورونو دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې دپاره بیان سوه چې په دې پوه سو چې اسلام په ټوله عالم او جزیرة العرب کې څونه تغیر راوستی. اوس به دا بیان درته وسي چې یهودیت او نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سوه. دا خو د بوتانو راتګ و. اصلا جزیرة العرب ټوله د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت وه. بوتان خو په دغه شکل سره د عمرو بن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا یهودیت او نصرانیت څنګه راغلی او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی؟ ورونو تاسې ته معلومه ده کم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو، هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصارا وه. د یمن ځینې حصې یهودیان او ځینې حصې یې نصارا وه. دغه ادیان دلته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خو دا شیان نه وه. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اوس به د دغو ادیانو د راتګ بیان درته وسي. هغه دا چې یثرب ته چې په وروسته کې یې نوم مدینه منوره سو او خیبر ته د شام څخه ځینې یهود راغله او دا ځایونه یې د ځان وطن وګرځول او هلته په یمن کې هم ډېر یهود وه. خو اوس به هغه واقعات درته بیان سي چې یهود او یهودیت څنګه و یمن ته راغله. قصه ډېره اوږده ده مګر ډېر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. هغه داسې ربیع ابن نصر چې د یمن پاچا و، ده یو خوب ولیدی چې دغه بیان او دغه قصه د تاریخ ټولو علماو لکه طبري، ابن کثیر، ابن الاثیر او تقریبا ټولو مؤرخینو ذکر کړی ده. کم وخت چې پاچا خوب ولیدی څرنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلقو او د خلقو پر عقایدو او عباداتو مسلط وه. دا ولې مسلط وه؟ ځکه کم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر سوه او الهي دین پټ او ورک سو، نو خیالات او اوهام په خلقو کې نشر سوه. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خاوندان سوه. د خلقو د رجوع ځای دوی وګرځېده. کم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدی نو یې د خوب د ترجمې دپاره جادوګرانو او منجمینو ته رجوع وکړه او د هغو څخه یې کومک وغوښتی. قصه ډېره اوږده ده. مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې حبشیان به
یمن ونیسي. پاچا ویل دا به څه وخت پیښه سي؟ دوی ویل 80 یا 80 کاله وروسته. پاچا پر خپلو اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې دا ټوله به د حبشیانو په لاس وژل کیږي. نو یې اراده وکړه چې خپله اولاده د یمن څخه و عراق ته نقل کړي او په عراق کې یې حیره چې د یوې منطقې نوم دی د خپل اولاد د سکونت دپاره اختیار کړه. حیره په عراق کې د نجف او کوپې په مابین کې د یوه ښار نوم دی. نعمان ابن منذر د هغه وختو د عراق مشهوره پاچا د دغه ربیع ابن نصر د اولادې څخه دی. ځکه ربیع ابن نصر خپله کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د ده د اولادې پاچهي هلته پاته وه. دغه نعمان ابن منذر بیا زموږ په وروسته کیسه کې راځي، په یاد یې ولرئ. څه موده وروسته دغه ربیع ابن نصر پاچا چې دا خوب یې لیدلی و مړ سو او د ده زوی د ده پر ځای کښېنستی او پاچهي د ده په اولاده کې پاته سوه تر څو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه سره پاچا سو او تبع ورته ویل کېده. تبع اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب، یعنی د یمن و هر پاچا ته تبع ویل کېده او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده. د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده. د حبشې و هر پاچا ته نجاشي ویل کېده او د مصر و هر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلود. دغه د یمن پاچا تبان اسعد چې لقب یې تبع و د یمن د مشهورو پاچاهانو څخه دی. ډېر لوی شان او شوکت یې و. ټوله یمن د ده تر لاس لاندې و. غني او سخي سړی و. نو ده به همیشه سفرونه کول، د یوه ځای څخه به بل ځای ته د سیاحت او تجارت دپاره تلی. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي سو. په لار کې یې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کیږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه او دی شام ته ولاړ. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په مابین کې اختلاف پیښ سو څو تر جنګه ورسېده او د تبع زوی په جنګ کې ووژل سو. کم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی چې زوی دې ووژل سو نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په مابین کې جنگ شروع سو او جنگ ډیره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډیر عجب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلقو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه. کم وخت چې به ماښام سو او دوه لښکره به سره لرې او جلا سوه نو د یثرب خلقو به دوی ته ډوډۍ او سترخانونه رالیږل او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډېر په تعجب کې و چې دا څنګه خلق دي د خپلو دشمنانو عزت کوي او ډوډۍ ورکوي. څوک دونه سخا او کرم لري؟ مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یهودو د علماو څخه 2 نفره و تبع ته ورغله او غوښته یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېنستل. یهود ورته ویل ته څه اراده لرې چې دونه جنګ کوې؟ تبع ویل غواړم چې دغه یثرب خراب کم. دوی ویل دا کار نسې کولی. قسم په الله چې الله جل جلاله به دې د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کې تا هلاک کې. تبع ویل چې دا څنګه درته معلومه سوه؟ دوی ویل دا وطن د نبي د هجرت ځای دی. دغه ځای ته به نبي الاخر زمان هجرت راکوي. دا ښار نه خرابیږي او نه خرابولی سې. تبع پوښتنه وکړه چې تاسې په دې حال څه خبر واست؟ تاسو ته دا معلومات د کومې خوا حاصل سوه؟ د یهودو علما وویل دا زموږ په تورات کې راغلی دي. ورونو
دا دې تاسې ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه علامه نه بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وخت ټول یهود پوهېده چې دا هغه وعده سوی نبی دی مګر د عناد او عداوت حسد او غرور په سبب یې ایمان نه راوړي نو کم وخت چې دغه د یهودو علماو و تبع ته دا بیان وکړي او تبع تر اوسه تورات نه پیژندي نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې وکړې یهودو هم خپل دین توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړه او ټول شیان یې په تفصیل سره ورته بیان کړه د تبع پر طبیعت دا خبرې ښې او برابرې ولګېدې ده هم د یهودیت دین اختیار کوي او یهودي سو د یثرب خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن رهي سو تبع د یمن و طرف ته رهي سو خو په لار کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هذیل قبیله نومېده د دې قبیلې او د قریشو په مابین کې پخوانۍ دښمنۍ پرتې وې څو واره جنګونه سره کړي وه او دغه رنګه اهل یمن هم نه وه خوښ نو یې فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي چې دواړه هغه قومونه چې د دوی نه د ورسره جوړه ضرر او تاوان ورورسوي او په جنګ یې سره اخته کړي نو د هذیل د قبیلې مشران و تبع ته ورغله او ورته ویې ویل غواړې چې د جواهراتو سرو او سپینو زرو او خزانو خاوند سې تبع ویل هو څوک دی چې جواهرات او خزانې نه وي خوښ نو دوی ویل په دې کلي کې یوه خونه ده چې خلک یې احترام او عزت کوي او دغه خونه په جواهرو او سرو زرو ډکه ده ورونو حقیقتا هم په کعبه شریفه کې هر څه پراته وه خلقو د کعبې شریفې د احترام په سبب خزانې پکښې ښخولې حتی د سرو زرو 2 دانې اوسۍ هم پکښې پرتې وې د تبع طمعه پیدا سوه او لښکر یې د جنګ دپاره تیار کړي غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي کعبه شریفه ونړوي او خزانې یې واخلي هغه 2 نفره د یهودو علما هم د تبع سره په دې سفر کې ملګري وه ځکه ده ورته ویلي وه چې تاسې زما سره یمن ته ولاړ سئ او زما قوم ته یهودیت او د یهودیت احکام ور وښوئ دغه علما چې د جنګ دپاره د لښکر تیاري ولیده نو تبع ته ورغله ویل څه کوې او د څه اراده دې ده تبع ویل غواړم چې پر دغه کلي حمله وکم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم دوی ورته ویل په والله دغه د هذیل قبیلې بل غرض او مقصد نسته بې له ستا د مرګ او هلاکت څخه تبع ویل څنګه علماو ورته ویل دا بیت الله دی د ټوله مځکې پر مخ د الله عز وجل بل کور او حرم نسته بې له دغه کوره دغه قبیلې چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژني تبع ویل نو څنګه وکم علما ویل عزت یې وکه طواف پر وکه تبع ویل تاسې یې ولې عزت نه کوئ او طواف نه پر کوئ دوی ویل موږ یې عزت کوو او طواف مو هم پر کاوه خو دغه د مکې خلقو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده او موږ موحدین او عالمان یو موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو طواف وکړو تبع د دې خبره ومنل او مکې مکرمې ته ورغلی د کعبې شریفې عزت او احترام وکړي طواف یې پر وکړي بیا نو هلته بیده سو خوب یې لیدی چې په کعبه شریفه پوښ اغوندي تر دغه وخته کعبه شریفه لڅه وه چا پوښ نه و په اغوستی نو تبع امر وکړي چې د کعبې شریفې دپاره د یوه ښه پشمي ټوکر څخه پوښ جوړ کړي پوښ جوړ کړه سو او په کعبه شریفه واغوستل سو خو تبع بیا بل خوب ولیدی چې و کعبې شریفې ته تر هغه اول پوښ بل ښه او بهتر پوښ ورکوي نو یې امر وکړي چې د ملائل د ټوکره څخه پوښ ور جوړ کړي
چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه تر ټولو ښه او نازک ټوکر و. دا نو د کعبې شریفې هغه اول پوش و او تبع اول سړی دی چې په کعبه شریفه یې پوش اغوستی دی چې د دغه تبع نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن پاچا و. بیا نو هر کال عربو و کعبې شریفې ته پوش ورکاوه او نوی پوش به پر هغه زاړه پوش سربیره په اغوستی او دغه طریقه چې پوش سربیره پر پوش د عبدالمطلب تر زمانې پورې پاته وه. کم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبې شریفې بنا د دغه پوشو د دروندوالي په سبب ونړیږي نو یې زاړه پوشونه ټول ځینې ایسته کړه او هر کال زوړ پوش ځینې کاږي او نوی پوش په اغوندي. دا د کعبې شریفې د پوش په باره کې معلومات وه چې څنګه اولی شروع سو او چا شروع کی. کم وخت چې تبان ابن اسعد برته یمن ته ورسېدی خپل قوم یې یهودیت ته دعوت کی. هغو انکار وکړي ویل څنګه خپل دین پرېږدو. ورونو د یمن خلقو او د تبع قوم مستقل دین نه درلودی. د نورو عبادتو تر څنګ یې د اور عبادت هم کاوه. اور یې مقدس باله، د اور یې عزت او احترام کاوه، حتی اور د دوی قاضي هم و. څنګه؟ هغه داسې چې دوی د اور یوه خونه درلوده، په هغه خونه کې به همیشه اور بل و. که به یو وخت د دوی په مابین کې دعوه، اختلاف او خصومت پیښ سو نو به مدعی او مدعی علیه یعنی د دعوې دواړه طرفه دغه د اور خونې ته ورغله او د خونې دروازې ته به ودرېدل. دروازه خو به بنده وه نو به هغه د اور معذب یا مامور یا خادم د اور دروازه په یو وار پر اخلاصه کړه. اور به د خپله زوره څخه په یوه وار د باندې راووتی او اول چې به د هر یو پر طرف ورغلی هغه ظالم و او حق د هغه دوهم نفر پر طرف و. دا طریقه کاهنانو او جادوګرانو و دوی ته ایښې وه. نو اوس چې د پاچا او د قوم په مابین کې د دین په سبب اختلاف پیدا سو نو یې وویل چې په اور سره به فیصله وکړو. نو د دې فیصلې دپاره د یهود عالمان چې د دعوې یو طرف وه تورات په لاس کې ونیوی او وایي او د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوې بل طرف وه د اور د خونې و دروازې ته ودرېدل. د اور خادم دروازه پر اخلاصه کړه. اور د کاهنانو پر طرف ورغلی او دوی ځینې علا کړه وتښتېده. قوم یې ورته وویل ولې تښتئ؟ دا حکم او قانون دی باید ودرېږي. کاهنان هم مجبوره سوه بیرته راغله. د اور خادم بیا دروازه پر اخلاصه کړه. دوهم وار بیا د اور لمبه د کاهنانو پر طرف ورغله. کاهنانو دا وار ځانونه ټینګ کړه او ورته ودرېده. مګر اور د چا مراعت نه کوي. کاهنان یې پاک وسوځل. نو د یمن د خلقو په دین او عقیده دا معلومه سوه چې یهودیان پر حق دي. نو د دې سببه اهل یمن یهودیت قبول کی او یهود سوه. دا هغه معلومات وه چې یهودیت څنګه و یمن ته داخل سو. خیر وختونه دې تیریږي. څو تبع د یمن پاچا تبان ابن اسعد مړ سو او پس له ده څخه د ده زوی حسان پاچا سو. حسان خپله پاچهي نوره هم لو او پراخه کړه. عزت او عظمت یې زیات سو. نو ډېر زیات غرور او خودخواهي پکښې پیدا سو. نو یې یو ډېر لوی لښکر جوړ کړي. ویل قسم په خدای که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم لاندې یې رانولم. د ټوله مځکې پاچهي نیسم. دا ټوله غرور و. کم وخت چې غرور پر انسان مسلط سي هر څه یې هیر سي. نن ورځ هم په جهان کې دغسې مغروره او بېباکه حاکمان پیدا کیږي چې د ټولې مځکې پاچهي او حکمراني غواړي. خو پر دې کار نه څوک کامیابه سوی دی او نه کامیابه کېدلی سي. چې حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر و. نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچهي د چا ده؟
خلقو ورته وویل د فرس پاچهي هغه چې کسرا یې پاچا دی هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی. حسان ویل اول په هغه شروع کوم، لښکر یې ښه منظم او آماده کړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچهي ونیسي. لښکر یې رهي کړي، غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه لوی غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ پر هغه لوی دولت حمله وکړي. خیر، اوس پاچا او د ده لښکر د دغه لوی جنگ دپاره رهي دي، خو په لار کې د ده د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي، ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولی شي چې پر فارسیانو حمله وکړي. موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې، مګر د پاچا څخه بیریږي، څه نسي ورته ویلی. دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني، او په عین حال کې حسان هم ډیر احتیاط کاوه. هیڅوک حتی د قومو مشران، وزیران او د لښکر مشران د دغه مجلس ته بې له تلاشۍ نسي ورتلای. خو یوازنی نفر چې د پاچا و مجلس ته بې له تلاشۍ ورځي هغه د پاچا ورور دی چې عمرو ابن تبان نومېدی. نو د قوم مشرانو وویل چې په دې باره کې به د عمرو سره خبرې وکړو. د قوم مشران راټول سوه او عمرو ته ورغله، ویل یا عمرو د حسان څخه مو خلاص کړه او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې. عمرو هم د پاچاهۍ په طمع سو او د دوی سره د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه، مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې ذوالرعین نومېدی دغه فیصله نه کړه قبوله. او عمرو ته یې وویل یا عمرو داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دې وژلی وي او غمجن سوی پښیمانه سوی دې نه وي، خپل ورور مه وژنه. مګر عمرو چې د پاچاهۍ په طمع و د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه. دلته نو ذوالرعین یو لیک ولیکئ او عمرو ته ورغلی، ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده، کم وخت چې ما در څخه وغوښتی بیا یې راوباسه. عمرو هم دا قبوله کړه او خط یې د ځانه سره کښېښاوه. تر دې وروسته عمرو د خپل ورور حسان د وژلو دپاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی و او په مناسب وخت کې یې خپل ورور ووژي. که څه هم د عمرو د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بې له وژلو د حکمه څخه لرې کړي، مګر د پاچاهۍ په طمع یې ورور مړ کړي. د ورور تر وژلو وروسته عمرو ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو، حتی خوب یې رټ سو، بیدېدلی نسي. د دغه پریشانۍ او بیدارخوابۍ په سبب مریض او ناجوړه سو. طبیبان، منجمین او کوډګران یې ورته راوسته. هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویله چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده. هر څوک چې دغسې کار وکړي دغه حالت ورته پیښیږي. عمرو ویل ښه، د دغه مریضۍ چاره څه ده؟ طبیبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضۍ دپاره بل علاج نسته بې له دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کوم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې در کړې ده. عمرو ویل دغه کار کوم. نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ده ملګرتیا کړې وه ووژل. اوس د ذوالرعین د وژلو نوبت راغلی. ذوالرعین ویل د مخه تر دې چې ما مړ کې ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و، هغه راوباس. عمرو هم هغه لیک راویستی. ذوالرعین ویل خلاص یې که او ویې وایه. پاچا لیک خلاص کړي چې په هغه کې فقط دغه دوه بیته لیکل سوي وه: الا من یشتری سهرا بنومه الا من یشتری سهرا بنومه سعید من یبیت قریر عینه فاما حمیر غدرت وخانت فمعذرة اله لذی رعین. یعنی څوک په خپل خوب سره ویښوالی رانیسي، سعید او خوشبخت هغه څوک دی چې شپه یې په رضایت او اطمینان سره تیریږي. هو،
اهل یمن خو غدر او خیانت در سره وکړي، مګر در په یاد یې که چې ما درته وویل چې خپل ورور مه وژنه. یعنی خوشبختي دا نه ده چې پیسې یا لوړه کرسي ولرې. ته یو ډېر لوی پاچا یې مګر نسې کولی چې بیده سې. بلکې خوشبخته هغه څوک دی چې د هیڅ ظلم او تجاوز مسؤله نه وي، د چا آزار او قتل یې پر غاړه نه وي، د شپې آرام او په فارغه زړه بیده سي. پاچا ویل هو صحیح ده، او زورعین ته یې عفو وکړه. نو دغه دوه بیته د زورعین د خلاصېدو او ژوندي پاتې کېدو سبب وګرځېده. کم وخت چې بیا عمر مړ سو، د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او پاچهۍ اختلاف پیدا سو. د دغه اختلاف په سبب اهل یمن پر ډلو وویشل سوه او د اهل یمن په مابین کې جنگ او وژنه شروع سوه. په دغه سیاسي بحران کې چې ټوله یمن یې نیولی و، یو سړی پیدا سو چې نوم یې لخنیعه و. دغه لخنیعه لارنیونکی غل او مجرم و، د غلو ډله یې درلوده. د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې خپله ډله نوره هم لوکي، ځان ته یې نور ملګري هم پیدا کړه، تر داسې اندازې چې د هغو څخه یې پوره لښکر جوړ کړي او د یمن پر پایتخت یې حمله وکړه. د پاچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم وګرځېدی. نو د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې د یمن پاچهي ونیسي. دغه لخنیعه فاجر، خبیث او ظالم سړی و. د ټولو خلقو بد ځینې راتله. قصه یې اوږده ده، خو په مختصر ډول سره د تبان اسعد د زامنو څخه یو نفر چې نوم یې ذونواس و وکولای سوای چې ولی خنیعه ته ځان ورورسوي او په خنجر سره یې مړ کړي. او د بل وار دپاره د تبان اسعد زوی پر یمن مسلط سو او د یمن پاچهي بیرته د تبع د اولادې په لاس ورغله. په دغه وختو کې چې ذونواس د یمن پاچا و، په نجران کې یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه. مګر دغه کوچنۍ واقعه د نورو ډیرو لویو واقعو سبب وګرځېده چې په جزیرة العرب کې یې پیښې کړې. هغه دا چې یو نصراني سړی چې د نصاراو راهب و، عابد و، عالم و او د خالص توحید عقیده یې وه. تاسې پوهیږئ چې تر نن ورځې پورې موحدین نصارا موجود دي او سته، خو لږ دي. ورونو، د په اقسامو کې یوه ډله ده چې موحدین دي، یعنی یوازې الله عز وجل په الوهیت او ربوبیت سره مني، او عیسی علیه السلام د الله عز وجل رسول او پیغمبر بولي. او دغه ډلې ته یونیټیرینز ویل کیږي. او دغه ډله تر نن ورځې پورې سته، مګر شمېر ډېر لږ دی. دغه نصراني چې موحد راهب او عابد سړی و او نوم یې فیمیون و، د شام څخه و افریقا ته د توحید د دعوت دپاره تلی. پر لارې د غلو یوه ډله پر پیښه سوه. فیمیون یې بندي ونیوی او بیا یې د نجران پر یوه سړي خرڅ کړي. د نجران سړي فیمیون د خپل ځان سره جزیرة العرب او نجران ته بوتي. اوس نو فیمیون د دغه نجراني سره مریی دی. د ورځې د خپل بادار خدمت کاوه، د شپې او په فارغه وختو کې به عبادت کاوه. همیشه به په عبادت مشغول و. مقصد دا چې فیمیون ډېر عابد او د کرامتو خاوند و. یوه شپه یې بادار د ده و کوټې ته ورغلی. ویلې ده چې د مریي پر شاوخوا یې نور او روښنایي ده. او څه دي؟ فیمیون هم د نصرانیت دین ورته تشریح کړي. سړی په شک او تردد کې سو، د دین په باره کې بحث ورسره کوي. په دغه وختو کې د نجران خلقو د یوې درختې عبادت کاوه. دغه درخت یې د ځان اله او رب بلل. دلته نو فیمیون د بحث په وخت وویل که رب تا رب هلاک کړي نو ته زما د رب عبادت کوې؟ نجراني ویل هو.
والله که داسې پیښه سي چې ستا رب زما رب مغلوبه او هلاکې، معلومه خبره ده چې زه هم ستا د رب عبادت کوم. فیمیون ویل نو ته د نجران خلق راټول که، وبه وینې چې زما رب ستا په رب څه کوي. نو یې د نجران ټول خلق په یوه معینه ورځ و درختې ته راوبلل. خلق هم په هغه ورځ د درختې سره راټول سوه. فیمیون کښېنستی عبادت او دعا کوي و خپل رب عز وجل ته ډېره دعا وکړه تر څو چې الله عز وجل د ده دعا قبوله کړه او د آسمان څخه پر دغه درخته ټکه یا صاعقه راولوېده، تندره، او درخته ټوله وسوځل سوه. د نجران د خلقو رب او اله نیست او نابود سو. نو د نجران ټول خلق و نصرانیت ته داخل سوه. دا هغه معلومات و چې نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سو. د یوه سړي په واسطه ټوله نجران نصارا وګرځېده. په وروسته کې یو نفر چې نوم یې عبدالله ابن سامر و او د ده څو نفرو ملګرو چې ځینې راهبان و د نجران و یمن هجرت وکړي. هلته په یمن کې اوسېدل او په پټه یې خپل عبادت کاوه، ځکه د یمن د خلقو څخه چې یهود و اوس حالات ته بیان سي چې نصرانیت او د حبشانو حکومت څنګه و یمن ته راغله. مې درته وویل عبدالله ابن مر او د ده ملګري چارا وه او ځینې راهبان هم وه د نجران څخه و یمن ته هجرت وکړي او هلته یې په پټه خپل عبادت کاوه، ځکه د یمن د یهودو څخه بیرېده. د دغه وخت د یمن پاچا چې ذونواس نومېدی ساحران درلوده او د هغو څخه یې د پاچهي په امورو کې کار اخیستی. نو پاچا د هغه مشر ساحر په غوښتنه دا قصد وکړي ځوان هلک سحر ورزده چې ساحر ځینې جوړ سي او په آینده کې د هغه څخه کار واخلي، ځکه په سپین ږیرو مرګ پسې دی. سبحان الله. خلقو ساحران تربیه کړ نشته چې دا داسې، خو موږ علما ورثة الانبیا وژنو. خیر، پاچا یو ډېر پوه او هوښیار هلک پیدا کړي او د هغه دپاره یې هغه لوی ساحر چې د ساحرانو مشر و د استاد په صفت اختیار کړي چې دا هلک به د هغه استاد څخه سحر زده کړي. دا صغره لوړه حصه دی ورونو. اول خو یمن په خپله لوړ او کښته غرونه او تپې دی، او بل ساحرانو او عابدانو همیشه د خپلې استوګنې دپاره غر خوښاوه، ځکه هلته به دوی د خپل کار یا عبادت دپاره فارغه وه. نو دا هلک به هره ورځ و هغه لوی ساحر ته چې په غره کې و د سحر د زده کولو دپاره ورتلی. خو په دغه غره او د هلک په لار کې د نصاراو د راهبانو څخه یو راهب هغه چې د نجران څخه راغلی و اوسېدی. هلک چې به تېدی د دغه راهب عبادت قرا تسبیح او تمتمه به اورېده او خوند یې ورکاوه. نو به ورته کښېنستی او غوږ به ورته ونیوی تر څو د راهب څخه یې د نصرانیت تعلیم شروع کړي. ساحر ته به هم ورتلی، سحر یې زده کاوه، خو د سحر او الهي دین ډېر فرق و. د سحر څخه یې بد راغله او هیڅ یې نه غوښته چې سحر زده کړي. نو سحر او ساحر یې دواړه پرېښول و ساحر ته نه ورتلی، فقط و راهب ته به ورتلی او دین یې زده کاوه. ساحر و پاچا ذونواس ته خبر ورکړي چې هلک نه راځي. پاچا د هلک ساحر هلک ځینې پټ کړي. پاچا چې نور معلومات پسې وکړي معلومه سوه چې هلک و راهب ته ورځي. پاچا اول راهب څخه راشو هغه مجبوره کړي چې خپل دین نصرانیت پرېږدي، مګر راهب انکار وکړي. نو پاچا راهب ووژي. بیا یې د هلک په موضوع شروع وکړه، غوښته یې چې د هلک ساحر سي، مګر هلک سحر نه غواړي. پاچا چې هر څه کوښښ وکړي چې هلک د سحر و زده کولو ته تشویق کړي، هلک نه منل، وهل، تکلیفونه او عذابونه یې ورکړه، بیا هم هلک د سحر زده کول نه غواړي. نو پاچا امر وکړي چې هلک ووژني، غواړي چې هلک په دریاب کې غرق کړي. نو یې هلک د عسکرو سره په یوه کښتۍ کې کښېناوه
ویل بویزي د دریاب په مابین کې غرق کړي. کښتۍ چې یې ښه د دریاب مابین ته ورتېره کړه، یو طوفاني باد راغلی، کښتۍ یې واړوله. عسکر ټول غرق سوه، خو هلک پاته سو. پاچا امر وکړي چې هلک بوځئ د غره څخه یې راواچوئ او مړ یې کړئ. خلق ټوله ورته ګوري. اوله واقعه هم ولیده او اوس هم د هلک د مرګ انتظار کوي. هلک یې غره ته وخېجاوه. اوس چې عسکر غواړي چې لاندې یې وغورځوي، یوه شدیده زلزله وسوه. عسکر ټول لاندې ولوېده او مړه سوه، خو هلک پاته سو. پاچا چې هره لار د هلک د وژلو دپاره جوړه کړي، خو د لوی پاچا رب عز وجل اراده د هلک د وژلو نه وه. ذونواس په هیڅ طریقه سره هلک نسی وژلی. په آخر کې هلک ورته وویل چې ته ما نسی وژلی بې له یوې طریقې څخه. پاچا ویل هغه طریقه څنګه ده؟ هلک ویل من ټول خلک ټول که او ما په یوه درخته پورې وتړه، ما غشي او لیندۍ به واخلي او وبه وایه بسم الله د هلک د رب په اراده، او وبه مې ولې، نو زه وژل کېږم. پاچا خوشحاله سو چې د هلک د وژلو دپاره پیدا کړه. پاچا یمن راټول کړه، هلک یې په درخته پورې وتړی او د ده غشي او لیندۍ یې واخیسته، ویل بسم الله د هلک د رب په اراده. غشي پر هلک وموښتی او هلک شهید سو. دلته په خلقو کې غوغا او وسوې، ویل په ټولو عسکرو په ټول قوت او جبرله ارادې څخه د هلک د رب هلک نسوای وژلی، نو بېشکه چې هلک پر حقه لار او صحیح دین دی. په دغه ورځ او د دغه واقعې په لیدلو د یمن 100,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه. ورونو تاسې و دغه صالح هلک ته وګورئ چې د دین د دعوت دپاره یې خپل ځان قرباني کوي. د خلکو د دعوت او بلنې په سبب یې مرګ او شهادت قبول کړه، او نتیجه هم هغه سوه چې 100,000 نفره په یوه وار و نصرانیت ته داخل سوه. پاچا ذونواس ته ډېر قهر ورغلی چې څنګه دا خلق د ده بې اجازې و نصرانیت ته داخلیږي او د ده د امر مخالفت کوي. پاچا غوښته چې یو هلک د نصرانیت څخه منع کړي او 100,000 نفره په یو وار نصرا سوه. نو یې امر وکړي چې یو لوی خندق یا کنده په مځکه کې وکیني، د بوټو او لرګو یې ډکه کړي او اور ورچوي. دا کارونه وسوه. خلق چې دغه د نیت دین پرېږدي یا مو دغه اور ته ور اچوم. خلقو د دین د پرېښولو څخه انکار وکړي او اور ته ور. دا قصه مشهوره قصه ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې راغلې ده، په بخاري شریف او د احادیثو په نورو کتابو کې موجوده ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه نفرو کې چې اور ته اچول. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېده، نو به پاته قصه ان شاء الله تعالی د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په دوهمه فته کې واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و